د نن ورځې مهم خبر د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکل کېدل. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړه د ورځې مهم خبر ته. شهباز شریف د ملي جرګې په 201 رایو د پاکستان صدر اعظم غوره شو. د په وړاندې د سنی ائتلاف کاندید عمر ایوب چې د تحریک انصاف له ملاتړه برخمن و 92 رایې ترلاسه کړي. شهباز شریف د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ګډ کاندید و. د نواز مسلم لیگ ګوند مخکې تر مخکې ادعا کړې وه چې د ملي جرګې په 214 غړیو کې 209 د شهباز شریف د کاندیداتورۍ ملاتړ کوي. عمر ایوب د پاکستان د پخواني پوځي دولت مشر ایوب خان لمسی او د پاکستان د مرکزی کابینې د پخواني غړي ګوهر ایوب خان زوی دی. نوموړی یوه موده د پاکستان د خزانې یا مالیې وزیر پاتې شوی دی. وروسته له دې چې عمران خان د پارلمان له لوري سلب اعتماد شو، شهباز شریف د 14 میاشتو په مخه د پاکستان صدر اعظم و. شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشر ورور او شاوخوا 14 کلونه پنجاب ایالت عالی وزیر پاتې شوی دی. شهباز شریف له 1990 وروسته د سیاست په میدان کې مطرح شو. په دغه کال د پنجاب د ایالتي جرګې غړي غوره شو او د اپوزیسیون مشري یې ترلاسه کړه. د شهباز شریف په اړه ویل کیږي چې په پنجاب کې د عالی وزارت په ترڅ کې ځینې مهمې پروژې بشپړې کړي چې د له شهرت سره یې مرسته وکړه. که څه هم ویل کیږي چې د عمران خان له سلب اعتماد کېدو وروسته د شهباز شریف د صدرات 14 میاشتنۍ دوره د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه دوره نه وه، خو د صدر اعظمۍ په دې لنډه دوره کې وکړای شول چې پاکستان له پوره د یووالیه توبه وژغوري. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونه ادعا کوي چې د فبرورۍ د 8 نیټې په عامو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي دي. د امریکا کانګرس یو شمېر غړو په یو لیک کې د هیواد له ولسمشر جو بایډن او بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن څخه غوښتي چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ادعا شویو درغلیو په اړه د پلټنو تر بشپړېدو پورې د پاکستان نوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. په دې لیک کې چې د امریکا ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر ته لیکل شوي وو راغلي، ترڅو چې په انتخاباتو کې د لاسوهنې بشپړ، شفاف او کره تحقیقات نه وي شوي، باید د پاکستان نوی حکومت ونه منل شي. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون په انتخاباتو کې هر راز درغلۍ رد کړي او ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. شهباز شریف د صدر اعظم په توګه تر انتخاباتو وروسته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې وویل چې له ټولو هغو کسانو مننه کوي چې د یې انتخاب کړ.